له یو ماشوم څخه په بحر کې څپلۍ ورکه شوه. خپه ماشوم د سمندر په غاړه ولیکل دا بحر غل دی. لږ هاخوا یو ښکاري بحر ته جال وغورځاوه او ښه پریمانه ماهیان یې پکې ونیول. نو له سختې خوشحالۍ نه یې د سیند په غاړه ولیکل ای بحره ته له سخاوت څخه او سخاوت له تا څخه دی. ځوان لامبوزن په بحر کې غوټه ووهله خو دا یې وروستی غوټه شوه. نږدې ناستې مور د خفګان په حالت کې ولیکل دا بحر قاتل دی. بوډا ته بحر ملغلره په ډالۍ کې ورکړه. نو له سختې خوشحالۍ نه یې د همدې سیند په غاړه ولیکل دا بحر کریم دی، کرامت له ده څخه او دا له کرامت څخه دی. خو د بحر تیزې توپاني څپې دا ټول لیکل وران کړل. نو ګرانو اورېدونکو د خلکو د خبرو پسې مه ګرځئ. هر شخص هغه څه وایي چې ګوري یې. د یو بل خطاوې او غلطیانې وبښئ او په خوښۍ ژوند تیر کړئ.